Vesile olmasını diliyoruz Mevla'dan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. دیادې ودانۍ د ګټه اخیستنې مراسمو پر مهال خوست والي د ترکي هیواد د IDDEF خیریه بنسټ څخه مننه وکړه چې په عصري ډول یې یاده ودانۍ جوړه کړې. ده وویل چې په یاده ودانۍ کې د اړتیا وړ ټول عصري وسایل شتون لري چې 2,15,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی. دا چې جهاد یو داسې عمل دی چې د انسان په طاقت کې شته او الله تعالی بیا د دې جهاد لپاره خاص بندگان انتخاب کړي وي. دا جهاد داسې یو عمل دی چې دا د خوشبخته انسانانو په نصیب کېږي تر څو راولاړ شي او د الله تعالی د احکامو د تنفیذ لپاره د کفر او د الحاد مقابله وکړي. د یاد دارلیتام مسؤل هم د یاد تعمیر په جوړیدو خوښ دی. وایي چې په یاد دوه پوړیز تعمیر کې 24 اتاقونه شتون لري چې د سلګونوزده کوونکودسرپنا ستونزه ورسره هواره شوه. نوموړی په اړوند سیمه کې د دا ډول نورو ټولګټو پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. نو الحمدلله موږ مخکې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ وو. هېڅ ګنجایش د دې نه و چې مطلب موږ ته داسې رقم ته ابودي وشي. یې څه کوټې موږ د مدرسې د پوره جوړ کړې وې هغه هم د مسلمانو نه چې کوم د چنده کوله چنده هم به غونډوله په هغې باندې موږ د مدرسې چې کومه دی کوټې جوړې کړې مدرسه مې چلوله. د یادونې وړ ده چې د IDDEF ترکي موسسې لوري په اړوند سیمه کې د یو محراب مسجد د جوړولو ژمنه هم وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د IDDEF موسسې لوري د خوست ولایت د مرکز په ګډون ګڼو نورو ولسوالیو کې هم د مدرسو لپاره د سرپناه ځایونو جوړېدو چارې پیل شوي چې په نږدې وخت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.